اشرف غني له رایې اچونې وروسته افغان ولس ته څه وویل؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس غني په ولسمشریزو ټاکنو کې د رای ورکولو پر مهال وویل سږنۍ ټاکنې د ملي یووالي په ټاکنو بدلې شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار په اماني لیسه کې د رای ورکولو په مرکز کې په ولسمشریزو ټاکنو کې خپله رایه ورکړه. جمهور رئیس غني چې د هېواد لومړی میرمن او د دولت جوړونکي ټاکنې ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح ملتیا کوله له رای ورکولو وروسته وویل د خدای جل جلاله شکر ادا کوم چې نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دوام د ولس په ازاده رای عملي کیږي. هغه زیاته کړه جمهوریت تیر کال زموږ په ملي قاموس کې په کلیدي کلمه بدل شو او د افغانستان ولس جمهوریت حیاتي وباله او د جمهوریت بقا په ټاکنو کې ویني. جمهور رئیس آزاد او آباد جمهور رئیس آزاد او آباد افغانستان ته د خلکو لژمنتیا او د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنو ته په اشارې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د نظام او ولسواکۍ د ساتنې لپاره خپل ځانونه له سرښندنو نه دي دریغ کړي او خصوصا په دوه وروستیو میاشتو کې د ټاکنو د امنیت لپاره ډیر کوښښونه وکړل او موږ پر خپلو ژمنو او رضاکاره ځواکونو ویاړو. د هېواد جمهور رئیس د ټاکنیزو کمپاینونو د شهیدانو ارواو ته د دعا پر مهال وویل په پروان، کندهار، هلمند او نورو ځایونو کې زیات شهیدان د دولت جوړونکي ټیم کسان وو چې د ازادۍ د لارې د شهیدانو په توګه به د دوی خاطرې د ولس په یاد وي. هغه همدارنګه د ولسمشریزو ټاکنو له ټولو نمایندانو چې په ټاکنو کې ګډون کړی او خصوصا له هغوی څخه چې د دولت جوړونکي ټیم په ګټه تیر شوي مننه وکړه. محمد اشرف غني څرګنده کړه د ویاړ ځای دی چې د ټاکنو زیاته برخه د دولت له بودیجې تمویل شوې او همدارنګه له اروپا، جاپان، امریکا او نورو بین المللي شریکانو او د ټاکنو پروسې له تمویلونکو څخه په مننې د ټاکنو د شفافیت لپاره د نړیوالې ټولنې مدني بنسټونو او رسنیو پاملرنه، څارنه او رول مهم وباله. جمهور رئیس وویل سږنۍ ټاکنې د ملي یووالي په ټاکنو بدلې شوې او د رایې د بانکونو له منځه تللو سره د ولس ملي ارادې ته لا زیاته زمینه برابره شوې ده. هغه په ټینګار سره وویل هیڅ تخلف د منلو وړ نه دی. تکلف د قانون خلاف عمل او جرم بلل کیږي او د ټاکنو قانون کې جرم واضح تعریف شوی. هغه له ټولو افغانانو څخه وغوښتل چې د تکلف مخه ونیسي. جمهور رئیس غني د ټاکنو کمیسیون مسؤلینو ته د ټاکنو پروسې د ښه پیل مبارکي وویله او هیله یې څرګنده کړه چې د ورځې تر پایه پورې هم داسې دوام وکړي. هغه زیاته کړه د شکایتونو مرجع د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دی چې هر شکایت ته به رسیدګي وکړي. محمد اشرف غني په ټاکنو کې د ښځو د حضور هرکلی وکړ او ویې ویل سوله د ولس لومړنۍ غوښتنه ده او د ټاکنو ترسره کېده د باعزتې او تلپاتې سولې تامین ته چې د ولس اساسي غوښتنه د زمینه برابروي. هغه زیاته کړه زموږ طرحې تطبیق ته تیار او د ولس ارادې ته منتظر یو چې واک راکړي. په هر حال انشاءالله برحاله ولسمشر به راتلونکی ولسمشر هم وي. نن شپه به انشاءالله د ډیرو سایټونو نتایج در سره اعلان کړو. په هر حال دا د ولسمشر غني پیغام افغانانو ته تاسو د ولسمشر غني او د ټاکنو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.